تاسې پوښتنه کړې ده چې په کور کې په سرای کې یو کوچنی سپی د سپي بچی ساتل څنګه دي؟ تاسو په دې دلیل باندې وایاست چې پر سارا باندې کوچنیان په عذابوي، وژني یې یا په ډبرو ولي، نو کله چې غټ سي بیا موږ هیله کوو. محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې د سپي ساتل چې دي هغه په یوه وخت کې جایز دي. هغه دا چې د نګهبانۍ دپاره د حراست دپاره یې سړی وساتي، چې یا د سرای د ساتنې دپاره یا د اموالو د ساتنې دپاره لکه د چوپانانو دغه چې ساتي، یا مثلا دا اوس بعضو علاقو کې د هندارې د باندې د شمسي هندارې دي یا واټر پمان دي، د غلو څخه بیریږي نو دلته سپی ورته تړلی. دغسې شیانو ته سپی تړل په دغه نیت و اراده باندې دا پروا نه کوي، ځکه دا د چوکیدارۍ سپی دی، نو دا د کوره څخه ملایکه نه منع کوي او د الله رحمت نه منع کوي. د دې نه ور اخوا ته که کوچنی بچی د سپي وي که غټ سپی وي، په هر نیت چې ساتې دا جایز عمل نه دی، د کوره څخه د رحمت ملایکه بندیږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، صحیح حدیث دی، وایي جبریل علیه السلام د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سره وعده وکړه چې زه راځم نو تا ته کوم احکام راوړم یا ملاقات در سره کوم، سبا ته به درته راسم. نو بیا نبي کریم علیه السلام وکتل هغه ورته انتظار و، هغه رانلی. جبریل علیه السلام رانلی، خو نبي کریم علیه السلام ډېر طبیعت خراب سو چې دا څنګه پیښه سو چې رانلی. دی خو خامخا راکړی خپله وعده یې پر ځای کول، نو کومه غټه پیښه به وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل مبارک سرای څخه راووتی، که ګوري په دروازه کې جبریل علیه السلام ولاړ دی. نو بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې یا جبریل ته خو ولې رانلې، وعده دې مرسره وکړل. نو ده ورته وویل چې موږ هغه کور ته نه داخلیږو چې په هغه کې سپی موجود وي او تصویر موجود وي. تصویر چې دی دغه عکسونو ته ویل کېږي. نو بیا نبي کریم علیه السلام ورته وویل چې زما په کور کې خو به سپی نه وي. نو ده ورته وویل، جبریل علیه السلام ورته وویل چې ستا په کور کې تر دغه کټ لاندې چې بعضې انسانان ورته کوپال وایي او بعضې ورته دغه کټ وایي، تر دې لاندې یو کوچنی بچی د سپي دی. نو ده چې وکتل هغه حسنین و چې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک لمسیان و، پر د زیات ګران و، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه زامن و، د بی بی فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها اولادونه، هغو راوړی و، دلته یې پټ کړی و. بیا رسول علیه السلام هغه وایستی، د سرای څخه وایستی د باندې، جبریل علیه السلام راغلی. نو خبره دا ده چې د سپي ساتل دا سم کار نه دی. د الله جل جلاله د رحمت ملایکه بیا سرای ته نه راځي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.